سلامونه ملګرو. په دې کې به څوک څه ووایي؟ په بلوچستان کې په کوټه ښار کې یو پښتون ځوان دی، 50 کاله عمر دی، سردار محمد جان خان دغسې بي بي سي دغه نوم راغستی دی، او شپېته بچي پرونه بله ورځ یې زوی شوی دی، خوشحالی ورباندې نوم ایښودی دی، بلکې حاجي خوشحالی ورباندې نوم ایښی دی، او دی شپېتم بچی دی، او په دې شپېتو کې 15 مړه دي او 55 فضل د خدای ژوندي دي. خدای دې ورته نیک او صالح لوی کړي. هغه د مشرانو خبره خو دته یې نومونه نه دي یاد د ټولو بچو. ظاهره خبره ده، او د عمر 50 کاله دی او د 3 ودونه کړي دي. اوس یې په دې قناعت هم نه کوي، وایي چې زه نورم یعنی سینچرۍ اړخته یم، غواړم چې د ډېرو بچو پلار شم. یعنی د زړی لا اوس هم یخ نه دی، غواړي چې ډېر بچي راوړي او لا نور بچي وشي. بله پکې ښه خبره ده، دا ده یوه ښه خبره پکې دا ده چې په خپلو بچو بهرحال سبق وایي او لا یې ودونه نه دي کړي، سره د دې چې ځینې لوڼې د 100 کالو نه اوښتې دي، نو دا پکې ښه خبره ده. نور هم پکې به ښې خبرې وي. خدای د حکومت نه کوسټر غواړي، نو اوس په دې کې به سړی څه ووایي؟ لکه دی وایي چې حکومت دې ماله کوسټر واخلي غټ غاړی بس، یا داسې چې هغې کې 80 اویا کس راځي. ظاهره ده په کوسټر کې 28 30 35 کسان راځي. د دې لپاره یو لوی بس پکار دی، کوم چې غټ جمبو سایز غټ بسي، چې زه پکې د ټول پاکستان چکر ولګم. دې خبرې ته سوچ کوه. او وایي چې زه اوس مهنګایي ډېر زیات پازاب کړی یم، مخکې مې پروا نه وه، اوس راباندې دا مهنګایي ده او یا دا مارکیټ خراب دی یا زما کار سم دم نه چلیږي. دی چېرته لوکل ډاکټر دی یا پریکټیشنر دی، کار دنده کوي. زه خو لا حیران دا یم چې کار دندې ته دی وخت څنګه وباسي، په دې هم مصروفیت کې. خدای دې وس ورکړي. مسله دا نه ده چې رزق، او مسله دا نه ده چې دی ورته روټۍ رسولی شي. مسله دا ده چې دته نومونه نه دي یاد. نو تاسو فکر کوئ چې د تربیت به اوس څه چل کېږي. یعنی خلکو 2 3 15 او 10 چې کله یي که نه، نو نومونه مو ته یادي او لږ لږ پرې نظر ساتي هم. امکان چې څومره لري زیات زیات کوشش کوي، د هغې باوجود هم تی بچیان د عمل په حساب سره یا د معاشرې د روایاتو په حساب سره دومره خراب شي، لوفران شي، نشیان شي، تعلیم تربیت یې سم ونه شي. نو تاسو اندازه لګوئ چې یو بنده ته د خپلو بچو نومونه قدر نه معلوم، د تربیت رزق خو چلو څه سړه او څه توده، خو یعنې سړي ته نوم نه یاد، نو د تربیت بس چل کېږي، د هغې د ایجوکیشن بس هم چل کېږي، په هغې باندې نظر ساتل، د هغې پیرنټینګ چې کوم دی دا 13 کالو پورې دا د هر انسان حق دی چې پراپر چې څنګه یو کیر دی، یو کیډ یا د انډر ایج کس کېږي یا د انډر 19 کس کېږي. هسې خو والدین د 13 کالو پورې د بچو سره خواري کوي، سبق او بیا کیریئر پرسو کوي، په پروفیشنل لایف کې ورسره ګایډنس ول ورکوي. نو دا پکې بنیادي سوالونه دغه دي چې په دې ملک کې بېروزګاري، په وسایلو کمی، هغه دومره سیوا دی چې د پولیس یو کانسټیبل دپاره 15 او 10 زره درخواستونه راځي، 10 زره اپلیکنټس وي د جاب دپاره، جاب سیکرز، سره د دې چې ښه کوالفاید خلک شته، یعنی ډېر زده کړي کړي، لوړ زده کړي کړي، هایر ایجوکیشن کوالیفیکیشن یې، هغې پی ایچ ډیز تاسو ګورئ چې 100 زره پی ایچ ډیز په پاکستان کې جاب لیست دي، په دې وطن کې جاب لیست دي، یا په دې منطقه کې جاب لیستنس ډېر سیوا دی. یوازې پاکستان کې نه، په افغانستان کې، دغسې په هند کې، په سریلنکا کې تاسو ګورئ دیوالیه کرپټ دیوالیه شو، مطلب ډیفالټ شو. د پاکستان حوالې سره ویلی کېږي چې آلموسټ ګیټینګ ډیفالټ، یعنی بیخي نږدې دی ان د ورج چې یعنی په هغه موړه باندې دی، په هغه کای مې ګرمې کې حالت. نو په داسې ډیفالټ چې ډیفالټ نږدې وطنونو کې، په داسې وطنونو کې چې هلته رزق، د رزق دپاره روزګار، د تربیت ذرایع، او بیا سړی دومره بچي چې هغې د ګاډي انتظام، یعنی غم خادۍ له چیزونو د حکومت نه پوسټر غواړي. نو په دې کې بیا حکومت کم از کم دلته د حکومت ګناه نشته. حکومت د پاپولیشن کنټرول لپاره خپل یو ویلفیر، پاپولیشن ویلفیر اداره هم ده، اوسونه چې اویرنس هغه خورئ، نو ټولو خلکو ته دا وایي چې خپل څادر نه خپې مه وباسئ یا دومره داسې کار مه کوئ. لکه 3-4 ودونه کولو، بیا تاسو اندازه لګوئ چې دا 4م واده ته خیال دی او نور بچي هم پیدا کوي، نو 80 بچي په خېټه مړول یو اړخ ته. خو د دې بنیادي خبره دا چې تربیت دا یو روغ پرایمري سکول دی. نو یو پرایمري سکول دپاره حکومت 3 استادان مقرر کړي، او موږ وایو چې دا کم دي. پکار ده چې د هر کلاس په سر باندې اټلیسټ یعنی منیمم سټینډرډ دا پکار دی چې یو استاد باید په هر کلاس باندې وي. یعنی دا بیخي منیمم سټینډرډ په ټوله دنیا کې تاسو ګورئ، او دا یو کامن سنس هم دا خبره اخلي. لکه په پرایمري سکول کې 7 جوماتونه، نو موږ ګڼو چې په دغه 7 جوماتونو کې آلموسټ دغه 80 او 100 زه خو چې څومره ګیر چاپېره ګرځېدلی یم، ایجوکیشن سره لږ ډېر نږدې پاتې شوی یم،
زه داسې ضلع په 3.5 سکولونو کې ګرځېدلم د خپل کار زیار حساب سره. نو ما ته اندازه ده چې د پرایمري سکولونو هم دغه سټرینث وي 80 1 نیم سل، بیا چې لږ اربن ایریا یا نسبتا مرکزي غوندې سیمه کې غټ کلی نو هلته بیا تعداد سیوای. نور نارملی دغه یو پای کې 2 استادان ډېر په ګرانه باندې هغې په 15 غنټو کې هغې ته 3-4 بنیادي مضمونونه ښوول څه ټیچینګ او ټوله میتډالوجي هغې چېرته وخویستی شي یا پراپر کلاس روم مینجمنټ کلاس لیسن امپلیمنټیشن پلانز او هغې ته تیاری او څومره چې د یو کلاس یو د ایجوکیشن د یو سټوډنټ حق وي نو هغه اجازه استادان نشي ترسره کولی ځکه هغه 2 یا 3 کسان په ټول پرایمري سکول کې. نو دا باقاعده د یو پرایمري سکول د یو نارمل سایز یا دغسې د 80 کسان یو پرایمري سکول د په کور کې جوړ کړی دی دومره آبادي. نو په دې خبرو بیا لږ په نورو انګلو بیا سوچ پکار دی چې یوازې دا نه چې په خېټه به ماړی او رزق به موږ په یو روایتي تناظر کې به دا خبرې کوو چې رزق خدای ورکوي او خاو ډېر نو دلته د روزګار مسلې دي، دلته د په ډیګنیفاید طریقه د رزق ترلاسه کولو مسلې شته، دلته په مهذبه طریقه باندې په معاشره کې بیا ژوند کول دي، جابس کریشن څومره کېږي هغه تاسو زما نه ښه پوهېږئ، بېروزګاري څومره زیاته سیوا ده هغه تاسو زموږ نه ښه پوهېږئ. خدای مکړه که دغه بچیان داسې پاتې شي د انسان د مرګ او د ژوند هم دلته حادثاتي هم وي، فطري هم وي، غیر فطري مرګونه هم کېږي. نو که دومره بچیان به د سړي نه وروسته خدای مکړه پاتې کېږي نو په هغه صورت کې به لایف انشورنس څومره دي، څومره ګرنټیانې یا څومره چې بنیادي حقونه یو انسان ضرورت لري د تحفظ او که هغه د خوراک په حساب سره دی، که د تعلیم په حساب سره دی، که د ژوند جان مال کور په حساب سره دی، نو دغه بیا څنګه کېږي. نو دې ټولو خبرو ته موږ بحیثیت پښتانه او بحیثیت انسانان دې خبرو ته باید پاملرنه وکړو، په دې سوچ وکړو چې کله هم په یو حالت کې هم د انتها پسندۍ او د دې انتهایی حالتونو نه ځان ساتل دي، دومره بچیان پیدا کول، دومره ودونه کول چې بیا 80 او 10 او 60 او 30 بچیان پیدا کول او بیا دومره حده پورې مس منیجډ چې ماته نومونه هم نه یاد، نو دا بیا لمحه فکریه ده، په دې باندې فکر پکار دی او د دې دغه کس په ذات څوک خلاف نه دی، د رویې مسله ده، په رویه باندې خبره پکار ده او منفي خبره نه به یو مثبته خبره پې پکار ده. دغه کس قابل احترام به خپل محنت خواري به کوي، مانه نه خوري، ستانه نه خوري، خو مسله دلته د یو اجتماعي سماجي او ټولنیزې رویې ده، په هغې باندې پکار ده چې په مهذبو ټکو کې څه ناڅه مورالس چې یو منځلارې غوندې خبره ور باندې خامخا مونږ ټول وکړو، خلک دې ته وهڅوو چې لږ سینسټایز شي او مونږ ټول اول په خپله کمی دی پکار ده چې موږ خپل کمی د ځانه وباسو او څومره چې بل ته وي نو خپلې حصې به ډیوه هم بلو، ټول د وخت راکولو د اورېدو د دغه غږ نورو ته رسولو لپاره